نیوز پری چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته دفاع وزارت وايي 13 ساعتونو کې 126 طالبان وژل شوي. د افغانستان دفاع وزارت وايي په 13 ساعتونو کې 126 طالبان وژلي او د دوی 80 کسان یې ټپیان کړي دي. د دفاع وزارت په خبرپاڼه کې راغلي دي چې د طالبان په ننګرهار، لوګر، پکتیا، زابل، بلخ، هلمند، نیمروز، تخار او کاپیسا کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. طالبانو دا ادعا رد کړې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل حکومت دا توان نه لري چې په 24 ساعتونو کې د دوی 126 وسلوال ووژني. دا ادعاوې په داس وخت کې کیږي چې د افغانستان د دولت جګپوړی پلاوی په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له مشرانو سره د سولې په خبرو بوخت دی. دوحه کې د افغان سولې په پار غونډه نن یې ګډه اعلامیه خپرېږي. تمه ده چې نن یکشنبه د افغانستان د دولت او طالبانو له لوري په قطر کې د 2 ورځنۍ غونډې په پای کې ګډه اعلامیه خپره شي. په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت د پلاوي مشري د ملي مسلې د علي شورا مشر عبدالله کوي او د طالبانو د پلاوي مشر د دوی د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا برادر دی. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویان د ناجیه انوري ازادي راډیو ته د خبرو د اجنډا په اړه وویل. د هغو موضوعاتو په اړه له مقابل لوري سره خبرې کیږي چې څرنګه کیدای شي په دې بهیر کې پرمختګ وشي. دا څرګنده شي چې ستونزې څه دي او څه میکانیزم شته چې دا هڅې ګړندې شي. اغله انوري زیاته کړه چې د دې خبرو په پای کې بچي پرون پیل شوی دی نن یو مشترک اعلامیه خپره شي. دا خبره په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم ازادي راډیو ته تایید کړه، خو ویل چې په دې اړه د اوس لپاره جزئیات له رسنیو سره نشي شریکولای. او د پاکستان د اسمبلی خزینه غړیو ته د افغان ملي شورا د خزینه غړیو لیک. د افغانستان د ملي شورا خزینه غړیو په بیان کې چې د پاکستان د ملي اسمبلی د خزینه غړیو په نوم یاستولای دی لیکلي دی. د پاکستان د پارلمان خزینه غړي به هغه څه موږ ته نه غواړي چې ځان ته غواړي. دا بیان په اسلام آباد کې د جمعې د ورځې د پیښې په تړاو واستول شوی دی چې د افغانستان د سفیر لور سلسله لیخل اختتام شوه، شکنجه شوه، بېخوښه شوه او بیا څو ساعته وروسته پیدا شوه. په لیک کې د پاکستان د پارلمان له ښځینه غړو غوښتل شوي دي چې دا موضوع د پاکستان په پارلمان کې یاده کړي او په رسنیو کې مطرح کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د دې ناراحته کوونکې پیښې څېړنه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې پیښې په تړاو پرون په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان اظهار کړ. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چاره.